بیان تر اخره پورې واوري او د زړه په غوږونو باندې واوري او خپل ذهنونه پې کولاو کوي چې د قیامت په ورځ به ډیر عذاب چاته ملاویږي، سخت عذاب. نو دا بیان تر اخره پورې واوري او خپل ملګرو سره لازمي شیر کوي. نو راځي چې دا بیان در باندې واورم. نو حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي، امام احمد دا حدیث راوړی دی، اشد الناس عذابا یوم القیامه، د قیامت په ورځ به ټول نه سخت عذاب چاته ملاویږي؟ رجل قتله نبی او قتل نبیه، هغه سړی چې په جنگ کې د یو نبي د لاسه مړ شي یا یو نبي وجلی وي، د دواړو ته به ډېر سخت عذاب ملاویږي. ولې ځکه د یو دا خبره واضحه ده چې دی رالګېدلی دی او نبي وجلی دی، او دا بل دومره لوی کافر دی چې د نبي په لاس وجلی شوی دی، نو دوی ته به سخت عذابونه ملاویږي. نو یهودو کې یو صفت غټ داو او دا مشهوره ده چې دوی د الله انبیا هغه وجلی دي، د دې د لاسه خو په دوی باندې دا عذاب راغلی. اوس الله رب العزت په دې روان آیت کې دا خبره ذکر کوي چې نومونو له اعتبار نشته. اعتبار هغه څه دی؟ هغه عمل نه دی. وجه دا ده یهودو به ځان ډېر اوچت کړو او دا به وي موږ د الله خاص خلک یو، موږ چاڼ کړی شوي یو، موږ د الله دوستان یو، موږ د الله زامن یو، دا خبرې به یې کولې. الله پرې رد کوي چې دې له اعتبار نشته. د الله په نس قیمتي څوک دی هغه ذکر کیږي. ښه، دغه شان د بني اسرائیلو تذکره وشوه. اوس الله رب العزت یو عام حکم ذکر کوي چې په دې کې ټولې فرقې دننه راځي، ټولې فرقې. نو الله وایي ان الذین آمنوا، یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، والذین هادوا، او هغه چې یهودیان دي، والنصارى او عیسایان دي، والصابئین او صابیان دي، من آمن بالله والیوم الآخر، چا چې ایمان راوړو د دوی نه په الله او په ورځ د آخرت، وعمل صالحا، او عمل وکړو نیک، فلهم اجرهم عند ربهم، نو د دوی دپاره اجر د دوی دی په نزد د رب د دوی، ولا خوف علیهم، او نه به هیڅ یره په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجنه کیږي. اعتبار نومونو له نه دی چې دا جی یهودی دی او دا جی نصرانی دی، نه، عمل ته به کتی کیږي. دې کې زمونږ د ټولو دپاره درس دی. په اسلام کې دننه چې کوم مذهبونه جوړ شوي دي یا تنظیمونه جوړ شوي دي یا ډلې جوړې شوي دي، نو کامیابي او تاوان دا د دې په دې نه دی چې څوک په دې ډله کې دی نو دی به کامیابي، څوک چې په هغه ډله کې دی هغه به تاواني. موږ به عمل ته ګورو چې عمل څنګه دی، او دا زموږ دې طرفونو ته د بر صغیر طرف ته د دې ډله بازۍ فتنه، د تنظیم بازۍ فتنه د هلته ډېره ده. مذهبونه، د فقهي مذاهب په دې کې تعصب، یو بل ته کافر ویل، دې حده پورې خبر رسېدلې ده. نو دا فتنه زموږ طرف ته ډېره ده. هر سړی دا وایي کامیاب هغه دی چې څوک زما په ډله کې دی، څوک چې زما په تنظیم کې دی. اگر که هغه د الله یو بېدینه بندی، خو دی کامیاب په دې دی ځکه چې دی زموږ په تنظیم کې دی وایي. او یو ښه دینداره سړی وایي هغه به د دوی په نظر کې سپکي ځکه چې هغه د دوی په مذهب کې او دوی په تنظیم کې نه دی. زموږ د تنظیم او د مذهب او د نوم سره کار نشته، موږ عمل ته ګورو. او که چېرته دا خبره موږ عملي کړه، رب العالمین به موږ د ډېرو اختلافاتو نه وساتي. یو سړی وایي زه حنفي یم، بس زه د ټول نه اوچت یم، بل وایي زه شافعي یم، زه د ټول نه اوچت یم، بل وایي زه مالکي، بل وایي زه حنبلي. نه، په دې ته نشي اوچتېدی چې ته حنفي. که ته صحیح تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم کې، نیک عمل کې او عقیده دې توحید، بیا ته کامیاب یې. دغه شان بیا راشه دلته چې کومې فرقې جوړې شوي دي، بیا نور یو سړی وایي زه دیوبندی یم، زه کامیاب یم، بل وایي زه بریلی یم، زه کامیاب یم،
بل وایي زه مماته یم، بل وایي زه حیاته یم، بل وایي جماعت المسلمین کې، بل څه بل څه وایي. او که څوک دا م وایي چې زه سلفي یم، په قرآن او حدیث باندې زما عمل دی، موږ د هغه وخته پورې د ده د دعوه رښتینې نه ګڼو څو پورې چې دی په رښتیا په قرآن او حدیث عمل نه کوي. صرف دا نوم ځان ته ویل چې زه سلفي یم ځکه زه په قرآن او حدیث عمل کوم، دا کافي نه دی چې څو پورې در سره عمل نه وي. یعنې ته برید تاوی را تاوی زما عقیده د توحید ده، نه، عمل په کار دی، په نومونو کار نه کېږي. موږ الحمدلله بندگان د الله یو، دا دین هغه موږ ته را نصیب کړی دی، انبیا یې رالیږلي دي، کتابونه یې رالیږلي. کامیاب حق دی چې د دغه انبیاو د دې کتابونو په لار روان وي. نومونه نشته، زنده آباد او مرده آباد دا چغې چغارې چې واله کېږي، دا ټولې فتنې دي، ټولې فتنې دي. وګورئ دې ملکونو ته، د خلیج ملکونو ته بیا خصوصا دې ملک ته، دلته د دې خلکو منځ کې تاسو اختلافات لیدلي، ډله بازیان یې لیدلي، مذهب پرستي هم دلته لیدلې ده، دلته هم دا زنده آباد مرده آباد چېرته لیدلي، دلته هم شنې جنډې او سپینې جنډې او خړې جنډې او تورې جنډې او دا زموږ د پارټۍ جنډې او دا زموږ د پارټۍ دا هم لیدلي چېرته. وجه دا ده چې د دې د علماو اتفاق دی په دې خبره باندې چې کوم ځای کې هم دلیل د قرآن او حدیث راغی په هغې به عمل کوو. بس مونږ وایو نه، قرآن او حدیث سره خو به ګورو، خو زمونږ پیر صاحب او زمونږ مولوي صاحب او زمونږ تنظیم سره به څه کوو، او زمونږ د هغه کتاب سره به څه کوو، او زمونږ د مذهب سره به څه کوو، او بیا پکې زمونږ د کلي سره به څه کوو، بیا به زمونږ د قوم سره څه کوو. دا خو دومره خبرې دي، په دې کې یو کېده ډېر ګران دي، نشي یو کېدی. بعض عوام راپاسي یاره دا مولیان یو کېږي، ولې نه، راشه ته یې یو که، ته دا ټول مولیان په دې پوه که چې قرآن او حدیث ته غاړه ایښوده پکار دي، ته په دې پوه که، بیا وګورې چې دا یو کېږي که نه یو کېږي. خو چې هر یو ځان له جدا مشر ټاکلی دی، او هر یو ځان له یو جنډه ټاکلی دی، او هر یو زنده آباد او مرده آباد دی، او هر یو وایي که یم نو زه یمه، ته به دا خلک څنګه راجمع کړي؟ د دوی په منځ کې به ته اتفاق څنګه راوړي؟ نشي راتلی اتفاق. اتفاق اگر راځي په قرآن او حدیث باندې، او هغه ډېرو قرآن او حدیث په دویمه مرتبه کې ساتلی دي. اولنۍ مرتبه کې د پیر صاحب خبره ده، د مولوي صاحب خبره ده، د فرقې د مذهب د تنظیم خبره ده، د هغې نه بعد بیا ګورو. نو کله چې انسان تقسیم شي که نه، یو فرقه کې ورننوځي، بیا د حق نشي ویلی، او نه باطل ته باطل ویلی شي. لکه اوس زه به داسې وایم چې ته په یو ډله کې ځه، او په دغه ډله کې یو غلط کار کېږي، ته به دا ووایې چې دا کار غلط دی؟ نشي ویلی. ښه، په دې بله ډله کې چې هغه ستا دا ډله نه ده، په دې بله ډله کې یو کار کېږي، ډېر ښه کار کېږي، ته به د دوی د ښه کار ته ښه کار ووایې؟ بلکې کوشش به دا کې چې د هغوی ښه کار ته غلط ووایې او خپل غلط ته ښه ووایې. ما په خپله لیدلي دي که نه، بلکې هغه دعوېدار مې لیدلي د قرآن او د حدیث چې هغه د تنظیم او د ټولګي په تعصب کې دومره ورننوتي دي، په خپله ورته زه ووایم زه یې دا پلانې صاحب چې کوم دی قدرمن سړی دی، خو دې مسله کې دی په خطا نه دی، دلیل ورسره نشته. ښه ورته پته چې دلیل ورسره نشته، ښه دی پکې لا دعوه د قرآن او حدیث هغه یو سټګرول به شروع کړي. د اوس دا ټکی ویل دته ډېر ګران دي چې د دا مسله کمزوري ده، دې حده پورې سړی ورسي. د رسول صلی الله علیه وسلم نه علاوه هر سړي څه خبرې صحیح دي او څه غلطي کېدی شي. دا خبره موږ دې ډېره په اسانه وایو، خو چې کله د خپل مولوي صاحب او د تنظیم او د پیر قصه راشي، والله که بیا د خولې نه دا خبره راوباسي. چاو د پلانې صاحب سره د احترام موږ وایو، احترام یې کوو، خو دې مسله کې خطا دی، دا ورته بیا ګرانه شي ډېره. اعتبار نومونو له نه دی، نه اعتبار رنګونو له دی، نه اعتبار دې له دی چې د عربی دی که د عجمې دی. هغه عجمې د الله په نزد دینداره دی، کوم چې په صحیح لار روان دی، په نسبت د هغه عربي چې هغه بې دینه دی.
خداو د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو اوریدو ډیر د نالج نه ډکو دا ویډیو لازمي خپل ملګرو سره شیر کړئ او موږ ځان سره سبسکرایب فالو کړئ ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره موږ لرا کې اجازه السلام علیکم ورحمت الله